السلام علیکم دوستانو. د پښتو فلمونو پخوانی اداکاره شګفته نن سبا څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، شګفته خان پخوا به یې په پښتو ډرامو سی ډي ډرامو کې کار کولو او ډیره د عبرت او د نصیحت ډرامې به یې پښتنو ته ورکولې. ورکه شوه او ولې یې ډرامو کې کار پرېښودو؟ دوستانو، ویل کېږي چې شګفته د سوات یو مشهور بزنسمین سره واده کړی. هغه ورته ویلي چې ته به نور ډرامو کې کار نه کوې او په عزت کې به خپل ژوند تېروې. دوستانو، داسې نورې ډرامو اداکارې هم شته چې بیخي ورکې شوي، لکه سیمي خان نونو، رانی خان او غزل ګل، چې دې کې صرف سیمي خان نونو په ټیک ټاک راغلي، نورې ټولې ورکې دي. خو دوستانو، د خوشحالۍ خبره دا ده چې دوی د حیا او په عزت ژوند تېروي او له ګناه نه یې ځان ساتلی. خو دوستانو، دا بیا دې ومنو چې د پخوانۍ پښتو اداکارانې ډېر ښې وې، ځکه نن سبا په پښتو شوب دنیا کې داسې ګند دی چې خلک د پښتو ډرامو په کتلو شرمېږي. که تاسو د پښتو ډرامو اداکاره شګفته نه کوئ نو د هغې مشهوره ډرامه ستمګر کتلی شئ چې ډېره ښه کارکردګي یې کړې. په هغه ډرامه کې غټ نصیحت پروت دی. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د شګفته باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.